السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2040 عملي زده کړې ته دوستانو ښه راغلاست. نن د درس شپږویشتمه ورځ ده. د تاسو په غوښتنې سره په یوې اطلاعنامې باندې به لږ کار وکوو. نتیجه یې څه رقم معلومیږي. دا را به شو دغه د اووم صنف جدول نتایج به زه خلاص کړمه. ګورئ لږ یې زه تاسو ته دا معرفي کړمه چې دا جدول څه رقم کار کوي. دلته جدول د نتایج ده. ګورئ اوله شمیره نصرت الله محب الله نصر الله او دغه یې اساس دغه یې تذکرې شمیره دا یې د څلور نیم میاشتنۍ نمرې دي دا یې د کلنۍ نمرې دي. دا په اتومات ډول جمع کیږي. دغه نمرې دلته رسیږي او اتومات ډول په دې نورو شیټو ته ورځي. ګورئ دلته اطلاعنامه ده مثلا اول نوم چې نصرت الله محب الله دا زه غواړم تغییر کړم. ګورئ دلته چې کلیک وکړو دلته ویلي چې مساوي جدول نتایج له L5 سل سره دا څه ده لینک ده. رابش جدول نتایج ته ګورئ نصرت الله زه به ولیکمه خان ولیکمه. خان د پلار نوم احمد خان. ګورئ اطلاعنامې کې ګورئ خپله اتومات تبدیل شوی چې خان د پلار نوم احمد خان د نیکه نوم محمد خان که چیرې زه دلته کلیک کړم ګورئ د نیکه نوم چې محمد خان. ګورئ دلته خپله اتومات اطلاعنامې کې څه شی شو تغییر شو. جدول نتایج همدا رقم دا د څلور نیم میاشتنۍ نمرې چې تاسې ورسوئ دلته اتومات ډول نتیجه موږ ته راځي. همدا رقم که د کلنۍ نمرې ورسره ولیکئ ګورئ دلته اتومات جمع کیږي نو هلته به ځي. ناکام و کامیابې نو ښه خبره دا ده چې جدول نتایج کې چې کله نمرې رسیږي نو دلته باید ورسیږي. که موږ دغه اطلاعنامې کې لږ کار وکوو چې دا څه رقم دا جمع کیږي او څه رقم ناکام و کامیابې په ساده ډول به موږ کار وکوو. دا به زه ټول داسې سلیکټ کړم او دا به زه څه کړم کلیر کړم. کلیر کانټینټس به کړم. د دو دغه لینک ما څه وکړه له منځه مې بوته. دلته به زه دلته بیا کلیک کړم هوم ته به لاړ شم دلته ورته وایم چې کلیر فارمټ که درته ځای نه کلیر فارمټس دا ما ټول فارمټ مې ما څه وکړه له منځه مې بوته او دلته به زه بیرته راشم دا به آل بارډر کړم. را به شو دلته زه نمرې رسوم چې دا څه رقم کلنۍ نمرو ته ده جمع کیږي. زه د دې نمرې رسومه د په خاطر ویډیو طولاني رانشي دا به سټاپ کړم. د دې دوستانې ما نمرې ما ورسولې دا د څلور نیم میاشتنۍ د ازموینې نمرې مثلا دا د کلنۍ نمرې غواړو چې دا د څلور نیم میاشتنۍ او د کلنۍ نمرې باید دلته جمع شي. دلته به لیکم مساوي ورته وایم چې دا د څلور نیم میاشتنۍ نمرې راته جمع کړه له کلنۍ نمرو سره. انټر ګورئ څلوېښت څلوېښت څو کې اتیا دا په دې نورو باندې غواړم چې تطبیق شي. دلته راشم دلته کش کړمه خپله نمرې راغللې. اوس به د نمرو مجموعه د نمرو مجموعه لپاره به مساوي لیکمه زه ژبه به انګلیسي کړمه ورته وایم چې سم قوس خلاص له دې ځای نه راته مجموعه که تر تهذیب نمرو پورې قوس بیرته بس څه وشوله دا مې ورته ویله چې مجموعه که راته بیرته به له سره کار وکړم مساوي سم قوس خلاص له دې ساحې نه تر دې ساحې پورې ماته مجموعه که نمرې قوس بسته. ګورئ څو شوې شپږ سوه نهه اتیا. غواړم چې د کلنۍ نمرې هم جمع یې راته وښیي مجموعه یې دلته به کش کړمه او که غواړم چې د څلور نیم میاشتنۍ او د کلنۍ نمرې دواړه مجموعه راته وښیي دلته به کلیک کړم ګوره داسې کش کړم خپله به مجموعه راشي. د نمرو اوسط څه رقم معلوموو مساوي ایوریج لیکمه فیصدي مثلا دا ساحه زه ورته انتخابوم تر دې ځایه پورې د نمرو مجموعه به نه انتخابوئ. انټر کوئ ګورئ فیصدي څو ده اوسط د نمرو یې 32 ده. په دې نورو خانو یې غواړئ تطبیق شي چې د کلنۍ نمرو او د مجموعه د دواړو وښیي. را به شو نتیجې ته که مو فکر وي د اف فورمول ته نه اف فورمول موږ ته که چیرې دلته زه یو ټیبل جوړ کړم دلته به یې کار وکوم داسې زه به دلته ورته وایم چې آل بارډر دلته ورته وایم چې ان او دلته ورته کوم چې نیم دلته ورته وایم چې مارکس نمرې مثلا دلته ووایي چې ریزالټ دلته ورته وایم چې
1 2 3 فکر وکړئ چې لیست مو غټ ده مثلا لیکم چې علي ولی فواد نمرې مثلا څو دي 50 دي 30 دي او 80 دي نتیجه کې داسې لیکم چې مساوي اف فرموله لیکم د چی فرموله د اف فرموله قوس خلاص ورته وایم که چیرې دا خانه دا نمرې زیاتې وي او مساوي دي 50 سره وي مثلا نمرې کامیابي 50 ده نمرې له 50 نه زیاتې وي او یا هم مساوي کامه ډبل کوډ دا راته پاس ولیکه ډبل کوډ بیرته بیا کامه که نه وي نو دا راته څه ولیکه فیل ولیکه ډبل کوډ قوس بسته دا څه ده پاس ده ځکه نمرې 50 هم دي او که چیرې دا غواړو په دې نورو تطبیق داسې به یې کش کړو ګورئ دا فیل ولې راغی ځکه نمرې څو دي 30 دي که چیرې دا بیرته مثلا نمرې 80 کړمه دا به څه شي پاس شي دا اتیا نمرې که چیرې زه 40 کړمه دا به فیل شي دا و د اف فرموله البته دا د یو مضمون لپاره ده یو خبره مې بله هیر نشي چې د جدول نتایجو کې لینک څه رقم جوړیږي دلته چې مثلا موږ به نوم ورکوه نوم به مو ولیکه اطلاعنامو ته به خپله لاړم لینک ګورئ داسې جوړیږي مثلا دلته زه ورته وایم چې دغه نوم ده نوم د پلار نوم د نیکه نوم دا غواړم لینک ورکړم دا به نوم ځای نه به کنټرول سی واخلئ دې خانه او دې خانه سره به لینک ورکړو دلته به راست کلیک وکړئ پیسټ لینک نوم مو لینک ورکړئ اوس زه دلته لیکم څه شی علي ګورئ دلته اتومات علي نوشته شي د پلار نوم به هم لینک ورکړم کنټرول سی دلته به د پلار نوم باندې به دلته پیسټ لینک به کوم د پلار نوم د نیکه نوم به هم زه کاپي واخلم دلته به بیرته به څه ورته کوم پیسټ لینک اوس د پلار نوم زه ورته وایم چې ولی ده ګورئ خپله ولی شه که نه د نیکه نوم ورته وایم چې خان ده ګورئ خپله اتومات خان راغی را به شو اوس که چیرې نمرې ډېرې وي مضامین ډېر اوسي هغه څه رقم کېږي مساوي به ولیکمه ژبه به انګلیسي ته واړم مساوي اف قوس خلاص بیا به څه ولیکم اند بیا قوس خلاص ورته وایم که چیرې دا نمرې زیاتې وي یا مساوي له 14 سره وي ځکه څلورنۍ میاشتنۍ ازموینه کې خو کامیابي څو ده 14 ده باید هر مضمون کې 14 وي که نه مشروط وي نو 14 بیا کامه ورته وایم دا خانه که چیرې زیاتې وي یا مساوي له 14 سره کامه که چیرې دا ټول مضامین به همداسې انتخابوي ورته هر یو کې به یې کامه ورکوئ کامه دا نوم بخې دا بیرته باید زه پاک کړمه غلط ځای رانه کلیک شه دا ځای زیاتې وي یا مساوي له 14 سره ګورئ دوستانو دغه کالم ټول یو کالم دی فقط روی فرق لري 14 18 17 ګورئ سیل کالم 18 کالم سی سیل 18 18 کولی شئ چې دا کاپي واخلئ هم تاسې کاپي څه رقم واخلو داسې به انتخاب کوئ ګورئ داسې کاپي واخلئ دا به حساب کوئ چې څو مضمونه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 کولی شئ چې د ځای کې ادرس تغییر کړئ ګورئ ښه سیل نمبر 18 18 19 20 دلته څه ولیکئ ګورئ ښه د دوه ادرس ټول یو شی ځکه کاپي مې واخیسته که نه زه ورته وایم چې 21 ګورئ دا به انتخاب شي ګورئ وینئ دا به سیل نمبر څو کړمه 22 دا به 23 کړم خپله انتخابېږي که ادرس یې تغییروم 23 دا ورته وایم چې 24 دا 25 دا 26 دا 28 دا 28 دا هم همداسې 29 دا بیا به زه کاپي واخلمه دا به داسې کلیک کړمه ښه ګورئ سیل نمبر 29 پورې سلیکټ ده ګورئ 29 دا به زه څو کړمه سیل نمبر څو کړمه ده 10 به کړمه ګورئ خپله انتخابېږي دا به څو کړمه 11
دا 32 دا 33 دا 34 ګورئ خپله انتخابیږي دا 35 دا 36 او دا هم 37 ګورئ خلاص بیا به څه کار کوم دوستانو کله مو چې دا مضامین ټول ور ولیکل تر تهذیبه پورې دا به قوس به بسته کم بند بکم بیا به څه ورکم کاما بیا به ډبل کوټ دا راته چې که پاس که یا کامیاب بکه زه به دا به په پښتو کې لا ولیکم کامیاب بیا به ډبل کوټ ورکم بیا به کاما ورکم ژبه به بیرته انګلیسي ته واړوم دلته به کاما ورکم بیا ډبل کوټ کنه نو چې که مشروط ولیکه یا ناکام ولیکه بیرته به ژبه زه فارسي ته واړوم پښتو ته ناکام بیا به بیرته ډبل کوټ بیرته به قوس به بسته کړم زه ژبه بیرته به انګلیسي ته واړوم ځکه د قوس بسته کېدو هم دا نو چې شو ناکام شو ولې ناکام ده اوس به وګورو چې ولې ناکام ده کوای شو دوستانو چې دا نمرو ته داسې زه یو دلته زه انتخاب کوم او ورته وایم چې هوم منیو کې کنډیشنل فارمټینګ کې زه به ورته وایم چې لیس دین له 14 نه چې کم وي دا راته داسې یو رنګ کې وښیه اوکې کې ګورئ دستې ماته وښودله دلته یو قانون موږ هم ورکړه چې نمرې له 14 نه کم وي داسې موږ ته وښیه نو دا ناکام ولې ده ځکه دی کې عربي کې 15 وړي دي که چیرې زه دا 14 کمه څه به شي بیرته څه شو کامیاب شو بیرته همدا رقم که چیرې غواړئ په کلنۍ نمرو کې هم دا امتحان کوي چې آیا دا کار ورکوي که نه فقط فرق دومره ده چې دغه 14 نمرې به 40 کوئ ورته ګورئ دا به زه داسې دا فرمول به زه داسې کاپي کړم داسې هم کېږي او که چیرې زه داسې دا داسې کاش کړمه داسې دا هم دا به زه 0 کړمه ځکه دا نمرې په کار نه دي دلته به زه چې کلیک کړمه ګورئ دا تیار انتخاب دی فقط تاسې څه کار کوئ دغه 14 نمرې به 40 کړئ ځکه کلنۍ ازموینه کې کامیابي څو ده 40 ده دا چیرته مو چې 14 لیدله دا به څو کړئ 40 کړئ داسې وکړئ د 40 نه به کنټرول سی واخلئ د 14 ګورئ دلته 14 به څه کار کوئ دلته به فقط ډبل کلیک کوئ کنټرول وي بیا داسې کې چې راځي اسانه راځي شپاړس نمرې به ټولې څو مونږه 40 ته واړولې دوستانو دغه 14 نمرې ما مکمل ټول 40 ته واړولې دا به زه انټر کړم همدا رقم وبګورو چې دلته داسې یو شرط هم ورکولی شو لکه مخکې مو چې د 40 نمرو ته د 14 نمرو ته ورکړه اوس به ورته وایي که چیرې کنډیشنل فارمټینګ ته ورشو که وایي چې د 40 نه لږ وي نو ورته وایم چې دا ولې صحیح ده اوس دلته ګورئ 40 نه یوه نمره هم یو مضمون نمرې هم کمې نه دي که چیرې زه دلته 20 ولیکم یا مثلا څو ولیکم 15 ګورئ دا 15 شوې دلته د دې نتیجه هم چې شو ناکام شو ولې ځکه نمرې کمې شوې یو مضمون کې نو بل مضمون نمرې کمې کړو مثلا د دې ولیکو چې 10 ګورئ هم چرنیما کې چې شو ناکامه شه سالانه کې ولې دې مضمون کې ناکامه نشه ځکه دلته 80 یې پوره کړي دلته کلنۍ کې زیاتې وړي دي همدا رقم دوستانو که چیرې
موږ غواړو چې تعلیمي ورځې سره جمع شي. تعلیمي ورځې مثلا څلورنۍ میاشتني امتحان کې 90 ورځې دي او کلنۍ کې څو دي؟ کلنۍ کې مثلا څو دي؟ دا هم 90 به کړو. دلته باید چې څلورنۍ میاشتنۍ تعلیمي ورځې او د کلنۍ د او د څلورنۍ میاشتنۍ باید جمع شي. دلته به ولیکو چې مساوي رسم به ولیکو چې دا جمع ده، انټر به کړو. دا به داسې کش کړو. ګورئ صوب مثلا څو ورځې ده؟ صوب جمع ناصوب جمع ناروغ جمع رخصت دا باید تعلیمي ورځې پوره کړي. مثلا صوب څو ورځې ده؟ 80 ورځې ده. ناصوب به حتما څو ورځې؟ 10 ورځې به وي. چې دغه مجموعه تعلیمي ورځې باید پوره کړي. مثلا ناصوب 15 ورځې ده، 15 ورځې هم څه شی ده؟ رخصت ده. ګورئ تاسې وکتل چې دغه مجموعه یې بیرته باید پوره کړي. همدا رقم په کلنۍ ازموینه کې تر کلنۍ ازموینې پورې تعلیمي ورځې مثلا د حاضري ورکړې ده. عصر چې ده صوب یا حاضر چې ده 88 ده. ناصوب به یې 2 ورځې کړو. ګورئ داسې تعلیمي ورځې پوره کړې. نه مجموعه یې باید یو څو اتیا د صوب او ناصوب و ناروغ و رخصت دغه مجموعه باید دا مجموعه کړي. نو دوستانو دا و د نن ورځې درس. په دې هیله چې زده شوی مو اوسي. بیا هم درته وایم چې اطلاعنامه چې ده د جدول نتایجو سره لینک لري. دې جدول نتایج کې چې تاسې هر څه رسوئ هغلته رسیږي. موږ فقط اطلاعنامه کې ځکه کار وکړه چې تاسې دغه فرمول یې زده کړئ چې داسې کامیاب و ناکام لاسته راځي. دا و د نن ورځې درس په دې هیله چې زده شوی مو اوسي. ښه وخت ولرئ.